داسې یوه خاوره کې چې خلکو د توري رواج درلود، داسې یو سړی راپورته شو چې نه یې په سر کوم تاج درلود، نه یې هم وسله درلودله، خو زړه یې له مینې، زړورتیا او پوهې ډک و. د هغه جګړه یوازې د انګریزانو پر خلاف نه وه، بلکې د هغه جګړه د بې عدالتۍ او بې انصافۍ او د پښتون قوم د بې اتفاقۍ پر ضد وه. دا یوازې د یوه سړي کیسه نه ده، دا د باچا خان کیسه ده. باچا خان څوک و؟ باچا خان موخه، هدف او ټارګټ څه و؟ باچا خان باندې ولې د غدار لقب، صفت او ټایټل ولګېد؟ باچا خان ولې غوښتل چې په افغانستان کې ښخ شي، نه په پاکستان کې؟ راځئ دا موضوع نن په دې نننۍ ویډیو کې وڅېړو. باچا خان اصلي نوم خان عبدالغفار خان و. د 1890 کال د فبروري په 4مه نیټه د 400 په اتمازي کې زیږېدلی و. په هغه وخت کې دلته د انګریزانو حکومت و چې بریټیش انډین به یې ورته ویل، یعنی برطانوي هند. په هغه وخت کې په اوسنی هند او پاکستان ټول واک او قدرت د بریټن یعنی برطانیا چلیده. د دې سیمې معدني ذخایر هر څه د دوی تر کنټرول لاندې وو. اوس وخت کې ډیر ځوانان او نامرده پښتانه باچا خان ته د غدار صفت او ټایټل ورکوي. موږ نه پوهیږو چې دوی د باچا خان په اړه د کمې علمۍ او ناپوهۍ له وجې غدار وای، او یا دوی له باچا خان سره کوم شخصي تضاد لري. خو په باچا خان تقریبا 4 ځایونو کې د غدار ټاپه لګېدلې ده. باچا خان یو داسې کار وکړ چې د انګریزانو څخه ازادي واخلي. هغه په 1929 کال کې د خدایي خدمتګار په نوم تحریک جوړ کړ. د باچا خان ټول هدف فوکس په دې باندې و چې خلکو ته تعلیم او ایجوکیشن ورکړي، چې پښتون قوم ته تعلیم ورکړي. ځکه باچا خان په دې پوه شوی و چې زموږ د پښتون قوم د وروستوالي اصلي لامل او ریزن یوازې ناعلمي او تعلیم نه درلودل دي. او دا خبره واضح ده چې په نړۍ کې کوم قوم تعلیم ونه لري، هغه به په نړۍ کې وروسته پاتې وي. باچا خان خدای خدمتګار خلک پیدا کړل، خلکو ته به فری او مفت تعلیم ورکوه، کور په کور به ګرځېدل، په ځمکه به کېناستل، د خوراک لپاره په وچه ډوډۍ او چڼو وخت تېروه، او دوی ته به یې دا نصیحت کوي چې تعلیم وکړئ او تعلیم یافته شئ، او ورته ویل به یې چې تاسې هم یو قوم په توګه ترقي کولی شئ او راپورته کېدلی شئ. دا چې په دې وخت کې دلته د انګریزانو حکومت و، نو انګریزانو نه غوښتل چې پښتون قوم د علم حاصل کړي او ترقي دې وکړي، ځکه هغوی پوهېدل چې که پښتون قوم ترقي وکړي او علم حاصل کړي، نو سبا له موږ څخه پوښتنه کوي چې تاسې زموږ مالونه ولې وړئ او زموږ معدنیات ولې قبضه کوئ او پر موږ ظلم ولې کوئ. نو په دې خدایي خدمتګار کې تقریبا 100,000 کسان پیدا شول. نو باچا خان په هوښیارۍ سره د نن وایلنټ یعنی عدمي تشدد لاره غوره کړه. دا چې ورځ تر بلې د باچا خان ملګري زیاتېدل، نو انګریزانو فکر وکړ چې دا په بله طریقه نه کېږي. نو په باچا خان پسې وروسته خبرې شروع کړې او په دې باندې د غدار ټاپه لګول له دغه ځای شروع شول چې د دې شاته د برطانیا پوره لاس و. زیات خلک دا وایي چې باچا خان د ګاندي چې یو هندو و هغه وخت ډیر یو امن پسند انسان و. ګاندي هم غوښتل چې له انګریزانو څخه خپل خپلواکي واخلي. باچا خان له دې څخه ډیر متاثر و، نو باچا خان ته به فرنټیر ګاندي ویل. دا ځکه یې ورته ویل چې ګاندي یو ډیر لوی سوچ والا سړی و. د به ویل چې انګریزان ډیر سرمایه‌دار دي. سرمایه‌دار دا مطلب چې داسې خلک وو چې ډیر مال او جایداد یې درلود، او داسې خلک هم وو چې 2 وخته ډوډۍ یې نه درلوده. نو ګاندي د دې نظریې او سرمایه‌داري نظریه او نظام ډیر خلاف و، ځکه د پیسو ویش پکې په ډیر بې انصافه او بې عدالتۍ سره و. نو باچا خان هم د دې نظریه او نظام ډیر خلاف و، نو ځکه به یې باچا خان ته فرنټیر ګاندي ویل، او له ګاندي څخه ډیر متاثره و. همدارنګه ګاندي هم د عدمي تشدد لاره غوره کړې وه او باچا خان هم غوره کړې وه. خو دا چې ګاندي هندو و، نو خلکو فتوا لګول شروع کړل چې باچا خان د هندو نه متاثره ده. نو خلکو باچا خان د غدار ټاپه په دغه ځای کې هم ولګوله چې دا دوهم ځای و چې د دې شاته هم د انګریزانو یعنی برطانیا پوره لاس و. بل د غدار ټاپه په هغه ځای کې ولګېدل شروع شو کله چې په 1930 میلادي کال کې انتخابات یعنی الیکشن شروع شو. نو باچا خان ویلې یوازې ازادي په خدایي خدمتګار تنظیم نه کېږي، باید په سیاست کې داخل شم. نو باچا خان خپل تنظیم یې د انډین نېشنل کانګرس سره وتړه. انډین نېشنل کانګرس هم دا یو تحریک و چې د انګریزانو ازادي غوښتونکی و. نو په دې وخت کې انګریزان ویل اوس له دوی سره نه کېږي، ځکه باچا خان تنظیم او انډین نېشنل کانګرس تنظیم سره یو ځای شول. نو انګریزان ویل چې راځه یو وړوکی غوندې حکومت ورکړه چې حکومت دوی کوي او زور به زموږ پرې وي. نو په 1930 کال کې انتخابات یعنی الیکشن وشول او په خیبر پښتونخوا کې باچا خان واک ته ورسېده. نو دوی یوازې 2 کاله پر دې ځای حکومت وکړ
په 1930 کال کې دوهمه نړیواله جګړه شروع شوه. نو په دې جګړه کې د انګریزانو حکومت ډیر کمزوری شو. نو برتانیا له دې ځای څخه وتل شروع شو. نو کله چې برتانیا وتله مسلم لیگ نون برتانیا ته ویلې چې یو انډیا به نه پرېږدي، زموږ مسلمانانو لپاره به ځان ته ملک جوړوي. نو کله چې په 1940 میلادي کال کې بلتون کېده، یعنی پاکستان ملک جوړېده، نو باچا خان د پاکستان ملک جوړېدو خلاف و. نو دغه هم یو پوینټ راونیول شو چې باچا خان ته غدار وویل شو. نو ځکه ډیر غټ اسلامي علماو هم د پاکستان د وجود خلاف وو. د دې یو ډیره لوی وجه وه، هغه دا و چې علماو ویل داسې ملک نه غواړو چې ملک د مسلمانانو وي او قانون پکې د کفارو. او په دې ځای کې باچا خان ته هم د غدار لقب وویل شو. نو اوس تاسو فکر وکړئ چې باچا خان غدار وو او که د هغو خلکو کاروبار، دکانداری او سرمایه‌داري نظام یعنی سیستم باچا خان بندوه او د غریب سوچ یې کوله، نو ځکه برتانیا غوښتل چې باچا خان باندې د غدار صفت ولګوي. نو همغه و چې باچا خان باندې د دې تورونو له وجې بندي شو او 15 کاله یې په بند کې تیر کړل. خو له دې وروسته باچا خان د 1988 د جنوري په 20 نیټه د پېښور په یو روغتون کې وفات شو. خو باچا خان دا ارمان او وصیت کړی و چې زما قبر دې د افغانانو، پښتنو او پښتونخوا د پښتنو ترمنځ وي، تر څو سرحدونه موږ ونه ویشي. نو دا و د باچا خان د ژوند کیسه. له دې وروسته باچا خان جنازه د افغانستان جلال آباد ښار ته یوړل شوه او هلته خاورو ته وسپارل شو. نو دا و د باچا خان یعنی خان عبدالغفار خان د ژوند لنډه بایوګرافي. که تاسو کوم نظر لرئ په کمنټ کې ولیکئ. که ویډیو مو خوښ شوی وي نو لایک او چینل در سره سبسکرایب کړئ. که چیرته غواړئ چې په دې هم پوه شئ چې افغانستان هیواد ولې نه ماتیږي، نو په دې ویډیو کلیک کړئ. Thanks for watching this video. See you next time.